یو زنانه خو به دې شرمیږي د کور نه که بهر د خبر وځي چې د کور زنانه په حالت د هیڅ کې دا څومره بده خبره ده بیا د رسول الله د خاندان خبره څنګه د حدیثو کتابونو کې راځي ما ورته ویل ته به یقینا دا بد وګڼې خو که زه تا ته پوره مسلې ووایم چې د یو حدیث نه څومره مسایل د امت دپاره راځي ته به بیا وایې چې الله دې د ام المؤمنین په قبر باندې کروڑونه رحمتونه ولیږي چې امت ته د عمر مسایل له هغې نه وجر میلاو شو او زموږ د علماو طریقه دا وي مونږ دا حدیث خپلو طلباو ته په درسونو کې وایو عوام چې راشي هغې ته بیا دا نه وایو چې یاره دا چلو دا چلو دا چلو ځکه هغه پوهېږي په دې سیز هغه ته د دې احادیثو نه چې کوم مسایل راوتلي مونږ هغه مسایل ورته بیانو ځکه دی خو پوره رسېږي نه پوره وخت نشي ورکولی ولې بد ځن کوم ما ورته ویل د دغه خبیث مثال لغسې دی دې منکر حدیث شرک منکر حدیث دا د احادیثو نه د خلکو د بد ځن کولو لپاره دقه بونډې انداز د خپل کړی دی او کاش چې زموږ حکومت په هېڅ ایکشن نه اخلي انتظامیه په هېڅ ایکشن نه اخلي مونږ خو بار بار چیلنج کوو ورته مخامخ کینو خبره وکړو نو هغه دغه کوي نه روزانه په بنیاد لګیا دی کله د یو حدیث نه انکار د قرآن په نوم باندې چې دا حدیث د قرآن نه خلاف دی قسم دی کلم د قرآن نه خلاف دی د ذهن خلاف دی خپل فهم او ذهن تر قرآن ورکړه